حیثیتي او نو دا خبره ده په دې خبره خو رانه ټوله تیس مارخاني ووته. زویه ګوره بس بهر ته مه وځه. موري په وجود کې او په مخ کې خو مې روب دا ډېر دی خو دې اعتبار کې موري چې په وجود کې مې بالکل طاقت نشته سم د بوسو څخه یم. خدای اعتبار وکړه خورې او مورې که نه چې مچان مې وژل که نه نو ټوله ورځ مې بیا ډوکي او بدن خوږېدو. زویه یا زویه ځکه خو درته وایم چې بهر ته مه وځه. خو ټیک ده که نه مورې خو غلطي رانه شوې ده ما یو واده کړې ده. د څه واده؟ او که نه دا رخسار څه ده د سلطان خان لور ما ته ویل چې زما یو سړي سره به کشتي کې او که کشتي دې وګټله که نه نو سره زما ټول جایداد واپس واخله او که دې بېل وده که نه سره د مور او د خوره مکمل به وي دا علاقه پرېږدي. دا څه ویلولیا وایي غرق شو. زه ځمه چې کورنۍ غوړي درله را پیدا کړمه هغه وخورې چې طاقت درکې راشي. ګینې موږ خو به په شرمونو وشرمېږو. مورې د مې خو به څه غوړي بیا د سنډا د پیونه چې کوم کوچ وځي که نه هغه راباندې وخوره چې د سنډا عمره طاقت راکې راشي. بیخ دې ومزه که مکله سنډا نه پی کوي او نه تې کوچ وځي. مورې نو که د میخې مې کوچ یا غوړي وخوړل نو لکه د میخې به اخور سره پروت یم او چنګم به خورم. مړې داسې کار وکړه چې ته د اتي غوړي یا کوچ راله پیدا کړه چې په خړتم کې راونیسم او سمې داسې لږ نه کړم. خبر زه شو که غربي پهلوانه هسې نه چېرته تیزمارخان دی چې نو ګینې ډېر طاقتور دی. ما ورته وویل چې چا سره به کشتي کې نو بې پروا روان شو اډو نه یېرېدو. زما په خیال ډېر طاقتور دی. ښه نو بیا خو یو څلور ورځې نور هم ورته شو. بس د ځان نه سمه اوسپنه جوړه کړه نور نیمه خبره. ته تماشه خو کوه زما لوی غربین پهلوان دی ډېر مې چیت کړي دې پکې لاس کښې دی. هله ما بچی دی زما زوی دی شابه دا لږ شانتي کوي او چې غوړي پاتې شو دا اوس که چې طاقت درکې راشي هله زما زوی دی شابه. دې پورې دا شپاړسمه ډونګه ده د غوړو د پیو بس که کله بس طاقت راکې راغلو که نه زه خپل طاقت اوس ګورم. بیا رنګ دې سور شو. نو تا ته پته څه چې دا رنګ مې په څه سور شو؟ غوړي یې خوړلي دي که نه هله زما زمری بچی دی اوس که شابه هله زما بس غل کېږو. ما په دې هلک څه چالو شو؟ رشید ورو ما چې درته څه وویل هغه وکړه. تادي وکړه تادي. نه کاکاجي نه زما هم په سر کې مازغه شته او زه چې څه کوم د هغې به تا ته پخپله پته ولګي. آفرین خیر وینه د چای. دا دومره غوړي او پی سړی په سړي باندې څکي دا خو زه غرق کړم تباه دې کړم برباد دې کړم. پټو ته مې منډه واله چې هلته حولدار ولیدم هغه مې جوړ غل دی راپسې را روان دی او که حوالات ته یې بوتلم که نه نو هر څه خو به تباه او برباد شي خو په تا به راپورټ کوم پرېږدم دې نه یو کړی یم تباه کړی یم. ستا د نښه ویلم دې کور ته دننوتو د کیپلو غل د کیپلو غلا ده د هغه د ماله جواب راکوي ماله جواب وایي. اولدار صاحب هغه زما ورورو ګلالي هغه غل نه دی. ته رښتیا وې نو چې ته رښتیا وې نو دغه منډې ودې واجي ماله جواب راکوي. هغه مې په مور سو چې غوړي خوړلي نو پوه شوم نو اخر د روټۍ په ځای پیدا شو چې غوړي ولې خوړه. غربین پهلوان سره مقابله ده ځکه یې په سوچه غوړي خوړل وی چې طاقت ورکې راشي. غربین پهلوان ډېر ښې پېژنم ډېر زلمې را پرزولی دی.
چل خو چې دا غربي پهلوان ګیج شو تا ته به زه اوس څه ووایم نو هغه کوشتیا ځای مې لیدلی دی هغه لیدلی مې ولې مې نه دی لیدلی هلته څه وخت ورشه نو غربین پهلوان به ووینې نه نو دا کوشتۍ ځای ځای کوم ځای میدان څه دی میدان دې لیدلی دی هغه میدان خو مې لیدلی دی خو چې میدان کوم ځای دی دا به نه تپوس کوم داسې نیغ لاړ شه پخپله به ووینې ښه مړی میدان خو چې کوم میدان بس میدان به وي نو میدان به وي ښه لالا بیبي جي ته د اسماعیل خان د سرجنګۍ هغې ګوره ډېر ښه خلک دی بیبي جي د له سره خپله دښمني ده دشمني نه منم کوم سړی چې په میدان کې ما له مخې نه راغو هماغه زما دشمن دی لاړه شه ورته ووایه چې زما مخې نه مه راځه که کیلې به دې کړم لالا تاسو چې څوک کشتي کوي نو هغه به هم صحیح نه داسې نه چې تا کیمې کیږي نو که دې هغه واقعي د اسماعیل خان دی که یقین مې نه کېږي نو یو ځل خو ووایې نه که نه ټیک ده یو ځل یې لیدل ضروري دی ما چې څنګه پوهېږې ته پوه خو شوې که نه پوه شوم بالکل پوه شوم ته به داسې چل کوې چې صرف د روب دا به او د چغو نه به کار اخلي او کنه مور باندې سوچه غوړي او سوچه پای اوس کله کنه چې طاقت راکې راشي کنه نو خبرې ما کې سره څه پټو ته مې منډه کړه ولې داسې چې بس دا څنګه ما پوهېږې هماغسې کوه خو چې ما سره ګرځې که نه نو د پهلوانانو چال کې به ګرځې ته وخواه نه داسې لاسونه وکړه داسې په روانې داسې په روانې بس خلک به درنه هېرېږي پوه شوې بس روانه شه دا آفرین نو ترورې زه دې له راغلم چې د خیره زر ته زره د زرینې ډولۍ یوسم زویا لږ صبر خو وکړه که نه څه خاطر مدارت خو دې وکړو که نه ډېره مهرباني ترورې دا خاطر مدارت په ځای راته ده ووایې چې ټولۍ به د خیره کله وړم بې غیرته انسانه هماغه د سلطان وینه وختې که نه څه دې وي چې زه د زرینې ډولۍ راوړم نو د پور نوکره به دې جوړم دا درته چا ویلي دي ستا څه خیال دی چې موږ ته به پته نه لګي اوس دې هغه غربین پهلوان ته مو ووایه چې ځان سنبال کي هډوکي به ولا ماتوي هډوکي او هغه تره ته دې مو ووایه چې ځمکه باندې په دا څه بلا روانه ده هله ما پټ کړه خبره اورې ته دلته پټ ودرېږه او زه ورځم دې پسې چل یارومه بیا به ورته تا مخامخ پوه شو که یا الله زمانې پټ وګوتو وای دلته د روانې خپم کې پر شا به رانه پهلوان جي په خیر راغې خیر پهلوان جي چېرته روان یې زه ځم هغه اسماعیل خان لټومه او ګورم چې دا کم داسې ځوان دی چې زما سره مقابله کوي پام کوه چې ور نه شي ولې ته نه خبر د څه نه اسماعیل خان نه دی سرکس ته ورغلی نو د سرکس